د لیک لوست درنو مینوالو سلامونه. نن له تورو کلمې جوړوو. دغه د دریو تورو کلمې دي. دیارې کلمې په سر کې ری راغلې ده. دویم توری ما درته لیکلی، دا دریم تاسو ورسره اضافه کوئ. دا بیا کیسه اپوټه ده، یعنې اخر کې ری ده. اول توری تاسو ولیکئ، دویم ما لیکلی او اخر هم ری راځي. خو دا بیا د څلورو تورو کلمې دي. د هر یوې کلمې سر کې ری راځي. دا توری ما درته لیکلی دا پیدا کوي او دا هم ما درته لیکلی، یعنې دلته په سر کې ری راځي. دا هم د څلورو تورو کلمې سوې. د دې اپوټه دلته اخر کې ری راځي. د سر توری ما لیکلی، منځ کې یو پاتې دی. دریم توری ما لیکلی، څلورم هم ری ده. څومره اسانه ده. نو که دغسې نورې کلمې ستاسو سره وي، زموږ سره یې شریکې کړئ. او که دا هم راته ووایئ چې دغه ډول درسونه ستاسو د ذهني وړتیا زیاتولو کې مرسته کوي او د پښتو کلمې مو په یاد کې زیاتوي او که نه. ډېره مننه.